د برطانیې هیواد په اړه ښه لنډ او دقیق معلومات را سره وګورئ. د دې سره زه منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. تر ټولو ستر او زوړ هیواد برطانیه درته معرفي کوم. برطانیه د اروپا په شمال لویدیځ کې د جزیرې په شکل پروت هیواد دی چې 88 میلیونه تن نفوس او 2,42,500 کیلومتره مربع مساحت لري. برطانیه د څلورو هیوادونو انګلستان، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلینډ څخه جوړ شوی دی. برطانیه په نړیوال سیاست او اقتصاد کې له سترو هیوادونو څخه ده چې تقریبا د نړۍ پر څلورمه برخه ځمکه یې امپراتوري کړې ده او د پراخې امپراتورۍ له کبله په نړۍ کې لومړی مقام لري او په اقتصاد کې اومه درجه اقتصادي هیواد دی چې 2890 میلیارډ ډالر کلنی عاید لري. دا هیواد په نړۍ کې څلورم نظامی قوت مقام هم لري. د دې هیواد رسمي ژبه انګلیسي او پولي او واحد یې پوند دی چې د نړۍ تر ټولو زاړه اثار بلل کیږي. د برطانیې مهم ښارونه لکه لندن، منچستر، لیورپول او لیسټر دی. د برطانیې مرکز لندن په اروپا کې تر پاریس وروسته دوهم لوی ښار دی. 9.3 میلیونه تنه نفوس لري. د دې هیواد 99% وګړي باسواده دي. د اکسفورډ ښکلی پوهنتون هم په همدې هیواد کې موقعیت لري. د دې هیواد د تعلیم کچه په ډیره لوړه سطحه ده. یوه بله جالبه دا ده چې دا د پوځیانو سره کوټونه له پخوا څخه تر اوسه هم اغوندي او په نړۍ کې برطانویان د اسانو ډیر شوقیان و او اوس هم دي. لکه څنګه چې مخکې روان و اوس هم هغسې روان دي. د نورو جالبو او په زړه پورې معلوماتو لپاره را سره مل واوسئ.